هلکه خان چېرته دی؟ خان خو مونږ چت ته لګولی دی یو کوزیږو واپسېږو یو کوزیږو واپسېږو ولې تا ورته څه کار څنګه خان چېرته چت ته لګولی دی؟ مونږ لګولی دی ښه علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خان صاحب خیر جوړ یې ټیک ټاک برابر یې؟ شکر دی تاسو ښه خیر دی الحمدلله. کلي کې خیر و؟ خیر دی بالکل. تاسو ښه یې؟ څنګه پیښه راوکړه؟ نارمال دا شو خان صاحب باندې دوا سلام وکړو. ښه دې وکړو ښه دې وکړو. وایه که نه تاسو ډېر ښه وکړل خو زما هم در سره څه کار و. جی آډر کوه څه کار و؟ خبره دا ده چې هغه نوکر سر خوړلی م وتښتېدو یار. چاته ښه سړی راته وګوره. هم وتښتېد؟ لاړو هغه هم سر وخوړو یار. ځکه لیدم چې شیا خان صاحب ته هم مړه حد کوي یار. بس شرطه ښه لږه ګزاره کوه که نه نوکرانو سره هم ګزاره کوه که نه. اوس چېرته ښه سړی وګوره اوس ښه سړی راوله. وبه ګورو یو شته دی ما هم هم راولو یار. او کوشش وکړه ښه. هغه هم شته دی. ټیک شوه؟ ټیک شوه ته ورشه و سړی راوله. زه اوس زه دستي ورځم. ورشه ټیک شوه ده؟ ورشه ویم په دې ځل به زه درنه بېلوړي ګټم ولې چې زه په ټول پاکستان کې په بېلوړو کې په اول نمبر یم. مړه ته به څه وې او ستا بېلوړي به څه پیره میدان ته شه پیره میدان ته شه. شابه میل کو زه په اول نمبر یم. ټول وګوره شابه. ځه تش شو ځه. بچېږو هله بابا مې راغی. تاسو بیا بېلوري لګولي دي خو شکو چېرته بل کار هم شته و که نه؟ او تا ته وایم سل ځل درته دا نه په قرار شه تا هېڅ زما نه قرارېږي. زه دې په قرار وم او دا راپسې اوس پې په قرار شي. اوس نوکري مې ورته کتلې ده دا نوکر کوم زما پورې مې دا بېلوري کوي. زه مړه دې سر ته ګورم نوکرې ته ګوره. ولې پلاره چېرته مې بوځې ما پرېږده خپلو بېلوړو ته چې بېلوړو کړم که څنګه یارو. کټه سر یا نوکر کوم دی کومه پېره مې د خوشې کوې چېرته ځان غم دې څه شته و که نه؟ ولې زه دا څه غم وکړم واده درته کوم واده او که واده راته کې بیا خو هر یو کار کولی شم. چېرته مې نوکر کوې راځه درځه راځم راځه چېرته مې بوځې راځه د نوکرۍ ځای ته دې بوځم. شابه هله بابا ماله واده کوي. نوکا د خان حجره راورسېده چې ونه وي چې دا مې پلار دی. دا څنګه پلار دی په خپل زوی شرمېږي. تا غوندې کټوخ وي خود به شرمېږو پې. ولې زه کټوخ یم؟ چوپ راځه السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. ملکه دا داسې د کار کور زه راوسته. دا مې نوکر نه وستی تا ډېر د کور دی. ماشاءالله کار کولی شې بچې؟ خان هر څه کولی شم صفایي هم کولی شم چای هم پخولی شم بس دې که نه نور راباندې څه کوې. کښېنه ولې بالا خان وویل چې کښېنه. دلته ودرېږه. شابه توبه مې ویل یار. هلکه ستا ډېره مهرباني چې ما ته دې نوکر پیدا کړو. دا خو ډېر د کار نوکر دی او ډېر تکړه دی او نور ما ته څه خدمت وي آباد اوسې. اجازت شته؟ مزه ورځه ستا کار به وشي. مخه دې ښه شي. راځه کښېنه. هغه په یار باندې مې سلام وایه. هلکه دا در سره وړې دی؟ دا مې شاپرې راوړې دي. سفر کې څه دی؟ دې راته بېبې راته ویل چې د خان د کوره په چوکۍ راځې که نه نو چا ولې ما ولې چې څه پاتې کېږي هغه پکې راوړه کور ته. حاصل خان ماله به څومره پیسې راکوه؟ ستا څومره په کار دی؟ زما خو بس لس کم 20 پیسې به راته پوره راکوې کړې نه در سره کار کوم.
زه پیسو څه خبره نشته تا درېش له شوي بس ټیک ته خان او راشه لږ مې چپي که که نه یار ښه چپي کوم دی داسې چپي راته راځي چې قسم دی مالشیان هم ځان ته حیران کړو صحیح ده صحیح ده وایم نوکره ډېر ښه خوند به یې کړی وی چې بیګم هم را سره وی ویم خان دا بیګم څه ته وایه ولې تا ته پته نشته نه که نه ما ته چېرته پته بیګم ډولکي ته وایي ډولکي ته ډولکي ته وایي ډولکي ته وایي هسې خان ډېر خوند به یې کړی وی چې یو ډنګ تا ورکولې او بل ما ورکولې او دا میدان هم ګرم کړی وی هلکه ورشه ورډبېږي څوک دی یار ښه جي ویم څه یې هلکه زمونږ خو پاوډۍ لګي پیوړه نشته دا هلکه څوک و ستاسو ګاونډي و چې او څه ویله ویلې چې پاوړې شته نو ولې ته ورته څه ما ورته وویل چې نشته کمکله د خان په کور کې او پوړې نشته تا ورته داسې ویلې وی چې هغه مونږ چت ته لګولې ده په هغه خېږو او کوزېږو خېږو او کوزېږو خېږو او کوزېږو بس ټیک ته خان بیا به ورته ویم چې موږ پې خېجو او کوزېږو او خېږو او کوزېږو هلکه بیا ورډبېږي ورشه څوک دی یار ښه ډېره ښه ده خان هلکه خان چېرته دی خان خو مونږ چت ته لګولی دی پې کوزېږو او پې خېږو پې کوزېږو او پې خېږو ولې تا ورته څه څنګه خان چېرته چت ته لګولی بس مونږ لګولی دی مړه دا څه سادهګانې یار ځه مړه هلکه څوک و یو سړی و څه ویله ویلې چې خان چېرته دی نو ورته تا ورته څه ما ورته وویل چې هغه موږ چت ته لګولی دی پې خېږو او کوزېږو پې خېږو او کوزېږو نو خدای دې بې خو بس هغه خو ما تا ته پیوړې یاده کړې وه پوړې نو تا راته ویل چې دا چت نه ورته وایه چې هغه موږ چت ته لګولی یاره په دې سر دې راته درد کو دلته کښېنه د درې خیال ساته زه ځم ښه یې خوښه مې د روټۍ څه بندوبست نه راته کوي منډه هلکه دا خو ډېره پسته ده ښه دې خان خو زما مزې وکړې ورځم چې زم پکې ویده شم چې بیا راباندې څوک رانه شي خان جی جی جینۍ راغلی وه څوک او څه ویله ویلې چې خان څوک دی نو ولې تا ورته څه وویل ما ورته ویل چې خان زه یم ولې دې خو په ټول کارونه وغواړي یو کار دې یو کړو چې د جینۍ به واورېدل